السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ. ښه یاستئ؟ مننه، کور مو آباد، زه هم ښه یم. ښه ګلونو زده کوونکو، تیر درس کې موږ تاسو چې ویلي وو، څه شی مو ویلی وو؟ آفرین، ځای ټولولو په هکله مو عمومي خبرې کړې وې. نو دا راته ووایاستئ چې په تاسو کې چا کور کې دا خبرې وکړې، چا په دې خبرو باندې بحث وکړو چې زه به څه کوم او ته به څه کوې، ستا دنده به څه وي، زما دنده به څه وي. آفرین، ډیر ښه. نو معنا دا ده چې تاسو خبرې وکړې کور کې. ګورئ، کله چې تاسو خبرې کړې او کتابچه او قلم هم راخیستي، مهالویش هم ځان ته جوړ کړی، دا په دې معنا ده چې تاسو غواړئ چې یو ښه شخصیت شي، تاسو غواړئ چې ښه سړی درنه جوړ شي، ښه سړی درنه جوړ شي، د غوره اخلاقو خاوند درنه جوړ شي. صحیح ده؟ آفرین. نو همیش هغه شیان چې ښوونکی تاسو ته وایي انشاءالله چې ستاسو په خیر به وي او منو به یې او یو ځای به ورباندې عمل کوو. داسې نه چې صرف په یو غوږ باندې اورو او په دې بلې د خیره سره بیرته باسو، نه، داسې نه ده. باید یاد شي او همیش څنګه شي، باید له نورو سره هم شریک شي، خبرې ورباندې وشي چې دا خبره یې وکړه، ولې داسې ویلې. نو لومړنی دا ده چې باید تاسو مهالویش ولرئ، د خپل نه تنها د څه شي دپاره، د ښوونځي دپاره، بلکې د کور د کارونو دپاره هم، چې په 4 بجې به زه په کور کې څه کوم، ډوډۍ به خورم، مونځ به کوم، کتاب به لولم، کینم به، بیرون به دوستانو سره لوبې کوم، څه شی به کوم. هسې نه معلومه ورځ درنه تېرېږي، نه. له دې نه وروسته باید هر زده کوونکی چې درس ته راځي او ما ته کیني، درس اوري، لولي، هغه زده کوونکي سره زه مینه لرم چې هغه خپل مهالویش ته ځان سره ولري. که مهالویش نه لره ځان سره، نو بیا به مو اړیکې سره خدای مکړه خرابې شي، او خرابې شي کیسه ورانیږي. نو صحیح ده؟ نو ورانېدا ته یې مه پرېږدئ. او د خیر سره مننه. ښه، راځو بیا هم مخ لسم دی. صحیح ده؟ لسم مخ باندې به نن موږ تاسو دا متن ولو. پوښتنې مو هم په تیر درس کې خبرې وکړې چې دا 3 واړه پوښتنې هم حل کړې، البته اضافه څیزونو ته هم اشاره وکړه چې څه باید انسان په ورځنی ژوند کې وکړي. خو 4م لوست دی د ځای ټولول. تاسو خپل کتابونو ته لاړ شئ، مخ چې دی لسم دی، زه لولم، تشریح کوم یې او بیا ورباندې خبرې کوو. صحیح شو؟ ښه، راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله باید تاسو هم ووایاستئ، زه به هم ووایم. صحیح شو؟ ښه، دلته وایو چې سوسن د یوې جنۍ نوم دی، د 2یم ټولګي زده کوونکې ده. سوسن چې د 2یم ټولګي چې ده زده کوونکې ده، ستاسو په شان هغه هم په 2م صنف کې یا ټولګي کې زده کړې کوي. صحیح شو؟ راځئ د هغې په هکله نور معلومات هم ولرو. هغه چې سهار له خوبه پاڅېږي، یعنی کله چې خوب وکړه په آرامه، کله چې سهار شو، تاسو کې خو ډېر ښاغلي شته دی چې تر 10 بجو هم ویده وي، تر 9 بجو ویده وي، کیسه کې نه وي چې څه کېږي څه به نه کېږي. نه، سهار باید پاڅېږئ. معنا دا ده که سهار پانڅېږي او ناوخته پاڅېږي، نو ټوله ورځ به دې ضایع شي، ټوله ورځ به ګنګ سي، په دې به نه پوهېږي چې څه مې وکړه څه مې ونه کړه، او دغه ذهن به دې همداسې ویده شي. کله چې ویده شي، نو بیا هغه څه دي چې په دې زړګي کې دي، که ډاکټر غواړي، که غواړي چې معلم شي، که غواړي چې انجینر شي، که غواړي ژورنالیست شي، نو دا هر څه به دې په اوبو لاهو شي. ځکه چې ته سهار نه پاڅېږې، نو ته چې سهار نه پاڅېږي، خاورې به نور شیان تا ته راشي. نه که نه، اولنی شرط هم دا ده چې کله وده شوې په وخت، باید بیرته په سهار وخته پاڅېږي. صحیح ده؟ نو وایي کله چې سوسن سهار وخته پاڅېږي له خوبه، نو څه شی کوي؟ خپل ځای ټولوي. ښه، اول اقدام هم دا دی، کله چې ځای ټول شو، کله چې سهار پاڅېږي، داسې نه چې بس د ځای نه چې څنګه پاڅېږي او سترګې د خیره سره ومخه او منډه زنده‌باد، نه، داسې نشته. کله چې پاڅېږي په منظم، په آرامه شکل باندې، څو ثانیو دپاره په خپل ځای کې کښېنه، چې کله دې وویل چې زه آرامه یم، اوس پاڅېږه او باید چې وشي ځای ټول کې. صحیح شو؟ داسې نه چې دې خواته په ځای کې وده یا وا خواته ترې نوځي، یا ډېر ښاغلي چې دې هلته وده د شپې سهار یا شرق و غرب کې غواړي. صحیح ده؟ دا ولې چې تاسو د ورځې هم نارامه یاستئ، د شپې هم نارامه یاستئ. صحیح ده؟ نو لومړنی کله چې تاسو راحته شوئ، له هغه نه وروسته به تاسو باید په ځای کې کښېنئ او خپل ځای ټول کړئ. دا ونه وایاست چې زما خورکۍ یا مورکۍ به راځي او زما ځای به ټولوي. که دې یاد نه وي، باید یاد یې کړئ او له هغې څخه مرسته وغواړئ، او زه په دې مطمئن یم چې هغه تاسو سره چې کوي، مرسته کوي. ښه، کله چې سوزن پاڅېږي، نو لومړنی کار یې چې دی، آفرین، لومړنی کار یې د ځای ټولول دی. دا چې ځای څنګه ټولېږي ما تاسو ته وویلې. صحیح ده؟
نو ځای ټولول هم داسې نه وي چې شیان راواخله او کمپل دی بالښت دی هر شی راواخله او یو کونج ته یې غورځار کړه هر چېرته چې و هملته به د حافظ غونډاری دی نه داسې نه کېږي. چېرته چې باید ځای اوسېږي همغه ځای کې باید څنګه وي منظم شکل باندې که کمپلې وي که بالښت وي که ستاسو ټول ځای وي په منظم شکل باندې هلته کېښودل شي. دې ته ځای ټولونه وایي داسې نه چې داسې سره واچوه هلته نه. ښه راځو بیا تشناب ته ځي. تشناب ته ځي لاس وینځي اودس کوي هلته ضرورتونه رفع کېږي. کله چې تشناب ته لاړئ سهار وخته مونځ به کوئ که نه اودس به کوئ. کله چې له تشنابه په تشناب کې خپل آداب شته دی چې تاسو باید هغه آداب هم ترسره شي. باید هلته مثلا په منظم شکل تشناب کې چې کوم وسایل دی هغه هم بیرته په خپل منظم شکل باندې کېښودل شي نه چې یو شی راغورځوه او بل هلته نه داسې شیان نه. هر شی خپل منظم او هغه د هغه ماحول باید پاک وساتل شي. صحیح ده. بیا لاسونه مینځي او بالکل لاسونه مینځي مخ وینځي یا که ټول مکمل اودس کوي صحیح شو. لاسونه چې ومینځل غاښونه برس کوي. صحیح ده. موږ داسې نه وایو چې غاښونه مینځي البته موږ به تل وایو چې غاښونه برس کوي. یو له ښو خاصیتونو نه دا دی که چېرته غواړئ چې ستاسو غاښونه سالم وي او کوم مرض یې ونه وهي درد پیدا نه کړي. تاسو به شاید په دې خبره چې د غاښ درد چې دی ډېر زیات سخت درد لري. صحیح ده. نو که چېرته تاسو وده کېږئ د شپې او که امکان یې وي نو د شپې وده کېدا نه مخکې تاسو باید غاښونه پرېمینځئ او سهار چې پاڅېږئ هم که غاښونه برس شي نو ډېر به ښه شي. یعنی معنا دا ده که چېرته هره ورځ 2 ځلې 3 ځلې چې غاښونه په برس شي نو دا به ډېر ښه شي. حتی که تاسو ډېر زیات بوډا هم شئ نو اوس خو ځواني ده کوچنیتوب دی بیا به ځوانان کېږو د خیره سره بیا به بوډا کېږو نو زموږ غاښونه به سالم وي. هغه ځکه چې موږ ترنه ساتنه کړې او دا ساتنه بیا چې یو ځل خدای مه کړي چې چا غاښونه په درد شي نو بیا ډېره سخته ده چې د هغه سره عادت وکړي ځکه ډېر زیات سخت درد لري. نو ښه به دا وي یو ښه خاصیت دا ده چې تاسو باید هر سهار غاښونه څنګه کوي برس کړئ او هغه برس باید داسې نه چې هر ځای کې پروت وي. ستاسو برس باید څوک استفاده نه کړي. ستاسو برس باید په خپل ځای کې ایښی وي هغه باید پاک وي او منظم شکل یې راخلئ او بیرته یې پاک وینځئ او بیرته په همغه ځای کې دی صحیح شو. نو بیا باید برس باندې په هر خواته برس غاښونه ورباندې برس کوي. آفرین. او مخ هم وینځي بالکل مخ به هم وینځي. وروسته ځي له مور او پلار او خور سره چې کوي سره یو ځای د سهار ناری خوري. نو دا هم بل خاصیت دی چې باید زده کوونکی څنګه کولی شي سهار ناری له چا سره باید وکړي. ډېر زده کوونکي چې دي په 9 بجې راپاڅېږي او په 9:30 بجې مکتب یا ښوونځی شروع کېږي نو بیا منډه ده. نو داسې نه کېږي. هر څوک چې وخته پاڅېږي د هغه زړه یا اشتها به څه شي ته کېږي خوراک ته او څوک چې ناوخته پاڅېږي هغه به هېڅکله ونه غواړي چې یاره زما چې زړه ته نه کېږي ځم او بیا چې راشي بیا په 10 بجې باندې وږی نه. نو ځکه دا اولنۍ خبره چې ما تاسو ته وکړه که په وخت باندې پاڅېږئ ښه ورځ به مو وي. نو یو تاوان دا دی که تاسو ناوخته پاڅېږئ ستاسو به شی خوړلی نه شئ نه به سایز څښئ او نه به یو کوم شی چې په ناشته کې تاسو تیاري هغه وخورئ ځکه چې تاسو ناوخته پاڅېدلی یاستئ. نو ښه خاصیت دا دی کله چې تلاوت مونځ او اودس وکړل یا مثلا بیا راځئ د هغه نه وروسته په دې تمه یاستئ چې هغه ځای په کور کې تاسو معلوم وي د پلار او مور څنګ ته لاړ شئ هغوی ته ووایئ چې سهار په خیر مورجانې پلارجانه ورورجانه که هغه تاسو نه مشر وي نو ټولو ته ښه سلام علیکم که ګورې دا ستا شخصیت جوړونه ده. همدغه ته کوچنی بیا لویږي همدغسې باید ته زده کړې وکړې چې آخر به ته یو سالم او ښه انسان جوړ شي. کله چې هغه ځای مشخص شي له پوښتنې روغبړ نه وروسته چې د خپلو کورنۍ غړو سره دې وکړه بیا ورته راځئ چای تیار دی او بسم الله ووایئ د خیره سره او چای نوشیجان کوئ. سهار ناری باید وکړئ ځکه سهار ناری چې تاسو ونه کوئ نو دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې په ښوونځي کې لوبې هم وکړي او درس هم ووایي نو بیا به ډېر زیات تاته سخت وي. صحیح ده. په خبره هم یې پوهېږي انشاءالله که ټول به ویده یاستئ راته. آفرین. ښه له سهار ناري څخه وروسته د ښوونځي کالي اغوندي. دا یې بیل مسؤلیت دی د ښوونځي کالي. ډېر داسې ښاغلي مې لیدلي چې همدغه کالو یا جامو کې ښوونځي ته هم ځي په همدغو کالو یا جامو کې څه کوي لوبې هم کوي او بیا وده کېږي هم. مثلا د موږ تاسو د ډېرو ښوونځیو دغه لباس یا جامې دي صحیح شو. مثلا د نجونو دپاره زموږ تاسو دا جامې دي صحیح ده او د ځینو مکتبونو دپاره مثلا چې لرو
دا جامې هم شته دی، صحیح ده. خو چې په معنا دا ده چې هر لباس وي که هرې جامې وي باید هغه تاسو څنګه کوي؟ ایسته کوي کله چې له ښوونځي څخه راغلی، ځکه دا په دې دلالت کوي چې ته په دنده کې وې، صحیح ده. اوس که چېرته موږ په دې جامو کې ویده هم شو، که په دې جامو کې لوبې هم وکړو، معنا په دې ده چې سبا که موږ ښوونځي ته ځو نو د یو خدای مه کړي د یو ډېر چټلی انسان په حیث یا زده کوونکي په حیث به موږ هلته ځو او بیا به ټول راته وایي چې دا څوک راغلی، ځکه زموږ کالي ته به ډېر زیات چټل وي او څوک به راسره خواته هم نه کښېني، نو کیسه به مو ورانه وي. نو د دې په ځای چې خلک یا زده کوونکي هم صنفیان دې ستا نه کرکه وکړي، ښه دا ده چې ته باید چې کله راغلی لباس دې بدل، جامې دې ایسته کړه، په هغه ځای کې چې ځای ورته مشخص دی هملته بندې کړه، که هغه ستاسو د نجونو جامې وي که د هلکانو جامې وي، که ستاسو نور کوم ښوونځیو ته ځئ مثلا دغه ډول جامې وي چې په افغانستان کې مختلف ډول ښوونځي بیل بیل جامې لباس لري، هغه ایسته کړئ او په خپل منظم ځای کې یې ځوړند کړئ. کله مو چې ځوړند کړئ سهار چې کله تاسو سهار ناری وکړه، له سهار ناري نه وروسته 2 کاره باید تاسو وکړئ. یو دا ده چې باید جامې مو بدلې کړئ او بل دا ده چې باید تقسیم اوقات یا مهالویش وګورئ چې نن موږ کوم مضامین لرو چې زه باید ښوونځي ته ویسم، داسې نه چې ټول دې را په غاړه کړي وي او زه بیا وړایم نه شي په لار کې درپسې بکسم شکېدلې وي، نیم کتابونه ترې نه خواته وتي وي او نیم ترې نه دې خواته وتي وي، صحیح ده. ښه نو کالي اغوندي بیا له مور و پلار سره یو ځای ښوونځي ته ځي. ښه ډېر زده کوونکي شاید تاسو هم مور و پلار مو ځي در سره ښوونځي ته، یا مو مورجانه ځي او یا مو پلارجان یا مو ورور ځي او یا مو هم خور ځي، نو هغوی تاسې تر مکتبه پورې رسوي، ځکه تاسو خو مکتب په لاره کې 100 جنګونه کوئ، صحیح ده چې دا عادت هم ډېر ښه عادت نه دی. نو موږ تاسو که چېرته ښوونځی نږدې وي خو خپله ځو، ملګرو دوستانو سره هغه ملګري چې هغه نیک ملګري وي د هغو سره څنګه کېږو ځو. نو دا متن و چې موږ تاسو ولوسته، زه یو ځل بیا لولم، تاسو فقط غوږ شئ ورته. او سوسن د 2یم ټولګي زده کوونکې ده، هغه چې سهار له خوبه پاڅېږي خپل ځای ټولوي، بیا تشناب ته ځي، لاسونه مینځي، غاښونه برس کوي او هم مخ مینځي، وروسته ځي له مور پلار خور او ورور سره یو ځای د سهار ناری کوي، له سهار ناری څخه وروسته د ښوونځي کالي اغوندي، بیا له مور سره یو ځای یا له پلار سره د ښوونځي په طرف حرکت کوي. سمه ده، دا زموږ تاسو درس و چې د ځای ټولولو په هکله مو ولوستو. په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ تاسو دغه لغاتونو باندې خبرې کوو او ځینې تمرینونه هم دي. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل.